د اسلامي فکر ځانګړتیاوې. لیکوال مولوي نور الله اعظم. لومړی برخه توحید او عقیده. په اسلامي فکر کې توحید اساسي ځانګړتیا او د اسلامي تصور بنسټ شمیرل کیږي. او توحید د اسلامي عقیدې یو ثابت حقیقت دی چې پر همدې تصور انساني اخلاق، چلند او د واقعي ژوند تنظیم ولاړ دی. د توحید معنی دا چې الله تعالی حق معبود دی او هغه واحد دی، هیڅ شریک نه لري، نه په معبودیت کې او نه هم په واکمنۍ کې. او هغه ذات دی چې چاته عزت ورکوي او څوک ذلیله کوي، چاته یو نعمت ورکوي او له چا یې اخلي. خپل مخلوق ته د هغه څه امر کوي چې د دوی پکې خیر او د ژوند ګټوي. ټول خلک د الله تعالی بندگان دي. ټول انسانان له کومې بشري واسطې پرته هغه ته په عبادت او غاړه ایښودلو کې مساوي دي. او ټول انسانان مکلف دي چې د الله تعالی لارښوونې ومني او دغه اطاعت وکړي او دغه لخوا نازل شوی شریعت پر ځان او نورو تطبیق کړي. د توحید په اړه لومړی بنسټ دا دی چې الله تعالی واحد دی، هیڅ شریک نه لري. الله تعالی فرمایلی دی ژباړه هغه یکی یو دی، الله بې پروا دی، نه یې څوک زیږولی او نه هم زیږېدلی دی له چا، او نه یې هیڅوک سیال شته. او بل ځای کې فرمایي ژباړه له هغه پرته کوم بل خدای نشته، نو تاسو څنګه اړول کیږئ، یعنی له حق څخه. د مسلمان په ضمیر او فکر کې توحید ځانګړی مقام لري او توحید علوم تر نورو هغو غوره دي ځکه د هر علم شرف د علم له موضوع سره تړاو لري. طب تر نجاري غوره دی ځکه چې نجاري د لرګو څخه بحث کوي او طب له انسان څخه، نو د توحید علم تر ټولو زیات شرف لري ځکه چې په دې علم کې پر الهیاتو بحث کیږي چې د الله تعالی له ذات سره اړه لري او الله تعالی د ټولو کائناتو خالق، مالک او رازق دی. اسلام پر دې خبره ډیر ټینګار کوي چې انسان همدې عقیدې ته په عمیق ډول په فکر کې ځای ورکړی دی. دا هغه توحید دی چې ټولو انبیاو له خپل رب څخه راوړی دی او وروستی بڼه اسلام دی چې د توحید په تړاو نړۍ ته لارښوونې په داسې قاطع او واضح ډول وړاندې کړي دي چې هیڅ ډول تمثیل، تشبیه او تعطیل پکې ځای نه لري. هغه څه چې تر اسلام د مخه په پخوانیو فلسفو او نورو ادیانو کې وو. په اسلامي فکر کې توحید هغه جوهري عامل دی چې انسان خپل خالق سره تړلی دی او د دې فکر اساس له الله تعالی څخه اخیستل شوی، له بل چا څخه نه. په تاریخ کې د اسلامي امت ځانګړتیا دا ده چې د توحید صورت یې په حقیقي معنا خپل کړی دی او پر همدې اساس نړۍ ته یو بېساره غوره تمدن وړاندې کړ. په نوي پرمختللي وسایلو سمبال او په بېلابېلو علومو کې فکري خوځښتونه رامنځته کړل. اسلامي امت هغه یوازینی امت دی چې په تاریخ کې د ځمکې پر مخ رباني منهج پلی کړ او بشریت ته یې د غوره اخلاقو یوه عملی نمونه وړاندې کړه. توحید د اسلام اساس دی. معنی یې دا ده چې انسان د نورو له عبادت څخه خلاصول او یوازې خپل خالق ته یې سر ټیټول، انسان ته فکري او عقلي ازادي ورکول، په داسې حال کې چې د الله تعالی لارښوونو سره سم به د خپل ژوند چارې پر مخ بیایي چې پر همدې سره یې د دنیا خیر او د آخرت نیکمرغي په برخه کیږي او د نورو عبادت انسان له خپلو خواهشاتو تابع کوي او حیوانیت ته یې بیایي، بلکې تر دې هم بد حالت ته راجع کوي. عقیده. اسلامي عقیده د اسلامي فکر له مهمو او اساسي ارزښتونو څخه شمیرل کیږي چې د تمدن او ټولنې په پرمختګ او جوړونه کې مهم رول لري. او د الله تعالی ستره لورینه دا ده چې اسلامي عقیده همداسې د پخوا په شان په خپل سپېڅلتیا، پاکوالي او واقعیت باندې ولاړه ده او د قرآن کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم له حدیثو څخه ثابته او قوي سرچینه اخلي
چې هیڅ ډول اوهام او شکوک هم نه مني. د اسلامي عقیدې ځانګړتیا دا ده چې همدغه عقیده د ټولو رسولانو میراث دی. دا هغه جامع عقیده ده چې د مسلمانانو زړونه سره تړي او الله تعالی د اسمانو له پاسه مبارکه ګرځولې. دا یوازینۍ عقیده ده چې د زمان او مکان په بدلون سره بدلون نه مومي او نه هم د افرادو او قومونو په تغییر سره تغییر مومي، لکه چې الله تعالی خپله فرمایي سورة النحل آیات 36 ژباړه: او موږ هر ولس ته یو رسول ولیږه چې الله تعالی ولمانځئ او له باطلو معبودانو څخه ځان وساتئ. نو بیا له هغو نه چاته الله سمه لاره وښوده او ځینې هغه و چې بېلارېتوب پرې مسلط شو. نو وګرځئ په ځمکه کې او وګورئ چې د دروغ ګڼونکو انجام څنګه شو. الله تعالی د اسلام مبارک دین د محمد صلی الله علیه وسلم ته د وحی له لارې رالیږلی دی او دا دین ایمان او عمل دی. ایمان عقیده او هغه اصول وړاندې کوي چې د اسلام شرعي احکام پرې ولاړ دي او له همدې څخه فروع ثابتېږي، او عمل د شریعت او هغو فروع تمثیل کوي چې د ایمان او عقیدې لپاره ممد دي. په همدې توګه عقیده د اسلامي فکر یو مهم اساس ګڼل کیږي، له داسې منهج سره چې الله تعالی خپلو بندګانو ته وضع کړی دی چې انسان په ځمکه کې د الله تعالی د خلیفه په حیث ژوند وکړي او په الله تعالی ایمان ولري، د هغه د رضا لپاره کار وکړي، په هغه څه فکر وکړي چې الله پرې راضي کیږي، په الله تعالی حسن ظن ولري او خلکو ته د خیر د کارونو بلنه ورکړي او له بدو کارونو څخه یې منع کړي. همدا عقیده د هغه نظام روح دی چې بنسټ رسولانو علیهم الصلاة والسلام ایښی دی او هغه بنیاد دی چې د اسلام سیاسي نظریه ورباندې ولاړه ده. اسلامي امت د عقیدې پر اساس ولاړ دی. له عقیدې پرته اسلام نه دی او نه له اسلامي فکر پرته عقیده شته. د همدې عقیدې پر اساس مسلمانانو په نړۍ کې یو پرمختللی تمدن رامنځته کړی دی، داسې تمدن چې په علمي تجربوي تګلاره ولاړ و او بشریت ته یې پرمختللې علمي او فکري پانګه وړاندې کړه. اروپایانو ته یې د نهضت او تمدن اساسات ورکړل چې په مټ یې اروپا کې صنعتي انقلاب ته لاره هواره شوه او اروپا یې له 3 ناوړه ناروغیو جهل، فقر او مرض څخه خلاصه کړه او د وروسته والي پر ځای په پرمختللې ټولنه بدله کړه. اسلام د ټولنې فکري منهج دی، یوازې لاهوتي دین نه دی. نو پر همدې اساس د غرب مطلق نظریات پر اسلام نشي تطبیق کېدلی. اسلامي فکر له خپلو ځانګړتیاو سره 14 پیړۍ ژوند وکړ چې نه اسلام له هغو څخه جلا کېږي او نه دا ځانګړتیاوې له اسلام څخه جلا کېدلی شي.